سلامونه ملګرو، سلامونه د هر څه نه مخکې ټول افغانستان کرکټ فینس ته، ټول د افغانستان کرکټ مینوال چې څومره دي د دنیا په هر ګوټ کې دي هغې ته ډېر ډېر مبارک شه. په اول ځل باندې افغانستان 2024 ورلډ کپ چې کوم دی د T20 هغې سیمې فاینل ته کوالیفای وکړله. بیګاني میچ چې دی افغانستان له ډېر کار وکړو چې انډیا اسټرالیا ماته کړله او نن چې دی افغانستان بنګلادیش ته شکست ورکړو، ماتې ورکړله. همدغې سره افغانستان سیمې فاینل ته لاړو. ډېر یقینا چې ډېر سخت میچ وشو خو دعاګانو کار وکړو. یقینا چې دغه دعاګانې ډېر زیات کار کوي او دغه څومره چې د افغانستان کرکټ مینوال دي هغې ټولو دعاګانې د مخکې نه هم کړې وي او دغه میچ ته هم کړې وي. که دغه سکور ته موږ په دې وکټ باندې وګورو نو ډېر کم سکور ښکاره کېدل ذهني حساب باندې، خو د کرکټ له لیول په حساب باندې ورته موږ ګورو چې د کرکټ باندې څوک پوهېږي نو دغه سکور ډېر غټ سکور په دغه وکټ باندې، ځکه چې نن د رحمان الله ګربز بیخي شاټ نه لګېده. که تاسو وګورئ د ابراهیم ددران بیخي شاټ نه لګېده، ګلبدین لعیب دغه شان اوټ شو، محمد نبي دغه شان اوټ شو. دغه وکټ ډېره زیاته سخته وکټ وه، په همدغه وجه باندې کم سکور وشو، خو دغه سکور په دې وکټ باندې ډېر غټ سکور و. او چې باران کله په وکټ باندې وشي وکټ نور هم سختېږي، د بالینګ سره کومک کوي. نو نوین الحق چې څه رقم بالینګ وکړو، راشد خان چې څه رقم بالینګ وکړو، یقینا چې د تعریف وړ بالینګ یې وکړو او افغانستان ته یو نوې فتحه راوړله، افغانستان ته یو نوې کامیابي راوړله چې افغانستان په اول ځل باندې په T20 ورلډ کپ کې سیمې فاینل ته ووتو او سیمې فاینل ته افغانستان ټیم کوالیفای وکړله. ټولو ملګرو ته یو ځل بیا هم مبارک او ډېر ډېر مبارک یاره چې ګربز نن څه رقم بیټینګ وکړو، راشد خان څه رقم بیټینګ وکړو. 19 سکور پکې راشد خان ډېر تیز رال په 11 بالونو باندې تقریبا 2 شپږیزې والې وي. نو د راشد خان دغه تیز سکور هم پکې ډېر غټ کار وکړو، خو دغه وکټ سخته وکټ و، دغه سکور ډېر غټ سکور و. دغه باران چې وشي نو بیا هم وکټ نوره سختېږي. نن چې څه رقم د افغانستان بالرانو بالینګ کړی دی او نن چې بیا هلکانو څه رقم فیلډینګ کړی دی، یقینا چې د تعریف وړ فیلډینګ یې کړی دی، ډېر زبردست فیلډینګ یې کړی دی. بنګلادیش موږ تاسو وګورو په سټارټ کې ډېر زیات تیز روان و، تقریبا زموږ ستاسو په ذهن کې دا راته چې بنګلادیش ټیم به دغه میچ ډېر په اسانۍ سره وګټي، خو چې څه رقم افغانستان بالینګ وکړو، افغانستان بالرانو راشد خان خاص کر، نوین الحق خاص کر، نو بهترین بالینګ یې وکړو. راتلونکي میچ د سیمي فاینل دی هغې دپاره هم دعاګانې کوو، په دعاګانو باندې به کار کېږي. افغانستان بهترین بالینګ شو کړو په دغه ټول ورلډ کپ کې، بهترین بیټینګ هم شو کړو په دغه ټول ورلډ کپ کې، بهترین بالینګ هم شو کړو، فیلډینګ هم شو کړو. مطلب په هر یو شي کې افغانستان ټیم خواري وکړو، خاص کر جانتن ټراټ او ډي جي براو چې کوم دی هغې ډېره خواري کوي ټیم سره، بهر راشي باونډرۍ سره ناست دي، مطلب چې کوم ځای کې کومه غلطي وي هغه ورته ښایي چې مطلب دا داسې کوي دا داسې کوي، فیلډر هلته واړوئ، بالر دلته راولئ، دا بالر راولئ، نو هغې ورسره ډېر زیات کومک کوي. نو د هغې نه هم ډېره مننه. نو که تاسو هم د افغانستان د کرکټ مینوال وئ او د افغانستان په دغه سیمي فاینل ته په وتلو باندې خوشحاله شوي وئ، دغه ویډیو سره لایک هم کړئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. په کمنټ کې افغانستان زنده‌باد، راشد خان زنده‌باد، نوین الحق زنده‌باد، ګربز زنده‌باد، جانتن ټراټ زنده‌باد، ډي جي براو زنده‌باد، ټول پکې ولیکئ. او زموږ دغه یو غوښتنه ده ستاسو نه چې زموږ په یوټیوب چینل باندې مینوال کم دي، هلته 300 نه بره مینوال دي. دغه ویډیو چې هر ملګری ګوري خیر د یوټیوب چینل زه به سره په ډسکرپشن کې لینک هم کېږدم. د افغانستان د بریا په هیله باندې چې نن افغانستان میچ ګټلی دی او زموږ دغه زړه یو ارمان پکې پوره کړئ، کم از کم چې زر ملګري موږ سره هلته برابر شي. نو د افغانستان د بریا په هیله باندې زه به تاسو سره لینک کېږدم په ډسکرپشن کې، هغه هلته خامخا لاړ شئ. که چا سره لینک کار نه کوي ډسکرپشن کې نو بیا تاسو یوټیوب چینل ته یوټیوب ته لاړ شئ، هلته رحمان الله کرکټ ټي وي سرچ کړئ او زموږ دغه یوټیوب چینل سره خامخا هر یو ملګری چې دا ویډیو ګوري نو سره سبسکرایب یې کړئ چې زموږ د زر ملګري په دې ویډیو باندې برابر شي. انشاءالله افغانستان میچ هم ګټلی دی. نو یو ځل بیا هم ټولو هېوادوالو ته ډېر ډېر مبارک او د زړه د کومې نه مبارک او دغه ویډیو سره ډېر ډېر شیر کړئ چې هر افغان، هر پښتون او هر ملګری خبر شي چې افغانستان میچ وګټو، سیمي فاینل ته افغانستان کوالیفای وکړه په اول ځل باندې. یقینا چې ډېر زیات خوشحالي او ډېر زیات د خوشحالۍ مقام دی او ډېر زیات د خوشحالۍ وخت دی په موږ تاسو افغانانو باندې. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ دغه یو غوښتنه سره پوره کړئ. د الله په امان.